د ناکامه انسان شپږ نښې دي، یعنې که دا شپږ نښې په تاسو کې وي نو هېڅ چېرته کې هم د کامیابۍ سوچ مه کوئ، او که دغه شپږ عادتونه یعنې دغه شپږ نښې تاسو د ځان نه وباسئ نو یقین وکړئ تاسو به کامیاب ترین انسان جوړ شئ. ویډیو مکمل وګورئ، دغه شپږ نښې تاسو ته ضرور بیانوم. که دغه عادتونه به تاسو کې نو دا د ځان نه مکمل وباسئ. راځئ ویډیو سایډ له ځو، ویډیو مکمل وګورئ، مخکې ملګرو سره هم شریکه کړئ او کمنټ کې ضرور خپل رای راکړئ. نمبر 1 هغه انسان کنه کوم انسان چې وایي چې زه به دا کار سبا شروع وکړم، ټیک شوله، یعنی کار به زه سبا وکړم، سبا چې کله راشي بیا وایي چې نه زه به بل سبا وکړم. صحیح ده، دا د ناکامه انسان نښه ده چې څوک وایي زه به سبا کار شروع کړم، یو کار ورته مخې ته پروت وي او چې سبا راشي وایي نه زه به بل سبا شروع کړم، یعنی په سبا او بل سبا کې د هغه ټیم یې لاړ شي ختم شي. دویمه نښه یې دا ده که نه چې چېرته به هغه خپله غلطي نه مني، یعنې چې غلطي وکړي خپله غلطي به نه مني. او کامیاب انسان چې کوم یو دی که نه هغه به خپله غلطي مني، یعنې د خپلې غلطۍ نه به هغه زده کړه کوي چې ما د دې وجې زما نه دا غلطي شوې او آینده لپاره به هغه غلط کار نه کوي، یعنې د خپلو غلطیانو نه به هغه زده کړه کوي. شوله، خو ناکامه انسان به چېرته هم دا نه وایي چې زما نه غلطي شوې ده، یعنې خپله غلطي به چېرته هم نه مني. دا هم د ناکامه انسان یو لوی علامت دی. نمبر 3 چې څوک ورته یو کار ووایي چې دا کار وکړه، هغه به ووایي چې یاره زه دا کار نشم کولی. په دنیا کې به کوم داسې کار چې انسان به نشي کولی. صحیح شوله، چې د ټولو نه مشکل کاري که نه او د ټولو نه لوی کاري، صحیح شوله، هغه به هم انسان کولی شي، خو هغو نه به سټرګل غواړي، هغو نه به محنت غواړي. یعنې څومره چې لوی کاري هغو نه به ډېر محنت او هغو نه به ډېر سټرګل غواړي. نو هغه ډېر ناکامه انسان دی چې هغه وایي چې دا کار زه نشم کولی. داسې یو کار به نه وي چې هغه به انسان نشي کولی. یعنې دا هم د ناکامه انسان ډېر لوی علامت دی چې هغه وایي زه د پلانکې کار نشم کولی. نمبر 4 چې ته ترېنه تپوس وکړي که نه چې هلکه څنګه یې، هغه ته وایي چې مړه د ژوند نه مې زړه توړ دی، د زندګۍ نه تنګ شوی یم او بلې دنیا کې تنګ یم. نو دغه انسان چې کوم انسان هم تاسو ته وویل که نه چې مړه د زندګۍ نه مې زړه توړ دی، د ژوند نه تنګ شوی یم، د دنیا کې هم تنګ یم، زندګي مې بیخي په سختو کې ده، نو دغه ګورې هم د ټولو نه ناکامه انسان دی. او پنځمه نښه چې ته ورته ووایې چې مړه د پلانکې کار ورسه داسې وکړه، هغه درته وایي چې مړه زما سره وخت نشته. د ناکامه انسان نه دی، یعنې د ناکامه انسان سره دونه وخت هم نه وي، هغه مکمل ناکام وي، د هغه سره ټایم نه وي. یعنې چې ته ورته یو کار ووایې چې دا وکړه، مړه هغه وایي ما سره ټایم نشته، زه دې جوړ نه یم، دا نشم کولی. نه، ته به ضرور یو کار چې دا د څوک وایي ته به هغه کوې، په هغه به ته خپل دماغ جنګې چې آیا به دې کار کې زما نقصان دی، به دې کې زما پیدا ده. که په هغه کې ستا پیدا وه، هغه هر څنګه کار دی هغه کار به ته کوې، هغه محنت کې. داسې به هېڅ چېرته هم نه وي چې ما سره ټایم نشته، یعنې زه دا نشم کولی. نه، ګوره د ناکامه انسان سره تاسو ته خو مخکې ما وویل چې دونه ټایم ورسره هم نه وي. او کوم چې کامیاب انسان وي که نه نو د هغه سره به هم ډېر وي، هغه به سوچ کوي په دماغو کې، او خپل دماغو به هغه پریشر راولي او دغه کار دپاره به هغه سټرګل کوي، هغه به د راتلونکي مستقبل لپاره صحیح سوچ کوي. او نمبر 6 چې ته دې نه تپوس وکړې چې ژوند دې څنګه دی یار، نو هغه به درته څه وایي مړه په ژوند کې ستړی یم او ټایم را سره نشته او زندګي مې بیخي په سکون باندې نه ده. ګوره چې کوم انسان هم دا خبرې شروع کړې که نه او ویل چې په ژوند کې ستړی یم او مړه راحت را باندې نه راځي، نو پوه شه چې دا هېڅ انسان نه دی، پوه شه چې دا مکمل زیرو او مکمل ناکام انسان دی په نن سبا وخت کې. دغه شارټ غوندې شپږ معلومات یعنې شپږ نښې د ناکامه انسان چې تاسو سره ما شریکه کړې. ګرانو کتونکو، چېرته کې هم ناامیدي مه کوئ، یعنې چېرته کې هم ناامیده کېږئ مه د یو کار نه چې دا کار نه کېږي. نه، هر کار په دنیا کې کېږي، خو هغو نه سټرګل غواړي، یعنې چې څونه مشکل کاري هغو نه به ته ډېر سټرګل کوې، چې څونه ایزي کاري ټیک شوله نو هغو نه به ته لږ سټرګل کوې، لږ محنت به کوې. نو چېرته کې هم ناامیدي مه کوئ، کوشش کوئ مخې ته لار وښئ، مخې ته سټرګل کوئ. په دې کې به تاسو ته په لار کې ازغي هم راځي، په دې کې به مشکلات هم راځي، خو به هر حال ته به د حالاتو مقابله کوې، ته به مخ په وړاندې ځې. لکه زه به د خپل ځان وایم که نه چې زه اوس ایسن نه یم، ستاسو د خپو خاورې یم. صحیح شوله، خو څه وخت داسې هم و چې مونږ کله دې سوشل میډیا ته انټر شو، مونږ کله سوشل میډیا ته رالو که نه نو دې خلکو به راپسې بلا خبرې کولې، یار چا به راپسې ویل هلکه نه ته مخ په وړاندې نشې تللی، ته داسې نشې کولی، ته داسې نشې کولی. صحیح شوله، خو مونږ هغه خلکو ته نه دي کتلي. مونږ چې دلته را رسېدلي وو الحمدلله نن هم څه نه څه خلک پېژني که نه، دا مونږ سټرګل کړی دی، دا مونږ مخ په وړاندې راغلي، مونږ محنت کړی دی، تاسو را سره سپورټ کړی دی. ګوره الله پاک وایي که نه ته محنت وکړه زه به درکړم، مخې د لار وښه زه به ته مخې د لار پراخوم، ته به مخ په وړاندې باندې ځې. چېرته کې هم ناامیدي مه کوئ، چې څه کار کوئ خو په سوچ سمچه کوئ، په خپل دماغو کې سوچ کوئ چې دغه کار ستاسو لپاره خو همدغه کار کوئ. د کلي چم ولس خلک به تا ته ډېر وایي چې دا کار مه کوه، ښه ته د هغو خبره ښه مه اوره، داسې نه چې د هغو خبره نه اورې، د هغو خبره ښه مه اوره، په هغو باندې هم سوچ کوه، خو کار په خپله مرضۍ کوه. اول خپل دماغ جنګوه چې دا کار زه کوم په دې کې زما ګټه ده که نقصان دی. که ستا پکې پیدا وه، که ستا ورپکې ګټه وه، ټیک شوله، دنیا دې په سیر سوی، په دنیا پسې مه ځه، هغه کار کوه په کم کار کې چې ستا پیدا وي. د ویډیو کتو ډېره مننه. دغه شارټ معلومات ستاسو لپاره ما شریک کړو. ویډیو مخکې هم ټولو پښتنو ته ورسوئ، چېرته اوسئ، الله مو هات ساته. کمنټ کې را ضرور خپل رای راکړئ چې ستاسو څه رای ده، زه به انتظار کوم. ډېره زیاته مننه.